السلام علیکم ګرانو کتونکو. زه ساجد شایق ما او دا ما سره چې کوم ښکلي اواز واله تن ناستې تحسین الله تحسین صاحب د تخبی، نو د نه به یو مزیدار غزل اورو او دا غزل د ساجد شایق دی، نو تاسو یې واورئ او خوند ترې والئ او د ده د ښایسته اواز نه خوند والئ. تحسین صاحب جی تاسو غزل شئ. نو زه یم چې ستاسو دا غزل ووایم او بس کوشش به دا کوم چې یاره لکه ښه وویلی شي که نه انشاءالله انشاءالله چې اواز د تحسین نو مزیدار خو به خامخا وي. سیری کېدو خورښې شوې ګریوان داسې نو محبوبیت نه ډک نظر د جانان داسې نو سیری کېدو خورښې شوې ګریوان داسې نو محبوبیت نه ډک نظر د جانان داسې نو نسیم صاحب د محبت بیلا د ډېر تاوان کړی ما د محبت بیلا د ډېر تاوان کړی ما جن کې تاوان منم خویس یو تاوان داسې نو سری کېدو خورښې شوې ګریوان داسې نو یو ځل بیا په قامونو بادشاهي پکار ده، یو ځل بیا په قامونو بادشاهي پکار ده، سترګورو د قام ګورې افغان داسې نو ډېر ښه. سری کېدو خورښې شوې ګریوان داسې نو دې ته وایي ترنم ښه. ګلاب پخې مې د زړه په پرخر ما لګوا، ګلاب پخې مې د زړه په پرخر ما لګوا، لذت د چرې د بڼو د سنان داسې نو سری کېدو خورښې شوې ګریوان داسې نو شایق په زړه زمرې د زړه لبر مه پرېوتما، شایق په زړه زمرې د زړه لبر مه پرېوتما، زما د عشق او ستا د حسن دوران داسې نو سری کېدو خورښې شوې ګریوان داسې نو سری کېدو خورښې شوې ګریوان داسې نو محبوبیت نه ډک نظر د جانان داسې نو سری کېدو